د کنسک خلکو د اسلامي امارت له بریا او په هیواد کې له سرتاسري امن راتلو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول او د خپلو ورانو کورونو په جوړولو یې اقدام وکړ. دا مهال د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د خپلواکۍ او امنیت په فضا کې له یو بل سره د اسلامي ورورولۍ او اخوت نه ډک ژوند تیروي. دا مهال د فراه ولایت د کنسک سیمې خلک له اوسني بشپړ سرتاسري امنیت نه راضي دي او د لوی خدای جل جلاله له لوري د دې سترې الهي ډالۍ لپاره د شکر سجدې لګوي. اوس چې له دې سیمې د بهرني اشغال سیوری د تل لپاره ټول شوی، ټول اوسیدونکي یې د پوره امن او اخوت په فضا کې عادي ژوند کوي. د دغې سیمې خلکو د عادي ژوند ترڅنګ دا مهال د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ لپاره ټټر وهلی، ترڅو د دوی ماشومان د دیني او عصري زده کړو په مرسته د یو روښانه راتلونکي په هیله د خپل هیواد آبادۍ او پرمختګ کې پوره ونډه واخلي.